السلام علیکم ورحمت الله ملګرو زم حافظ حسنات او تاسو ګوري حافظ حسنات افیشل یوټیوب چینل ملګرو کافي ورځو نه زما ویډیوز هم نه دي اپلوډ شوي زما په چینل باندې او ډېرو ملګرو میسیجونه هم وکړل چې یاره قاري صاحب ستاسو نوی کلام نه راځي او کوم مسنجر باندې فیسبوک باندې واتساپ وغیره باندې ما ته میسیجونه راغلل او اکثر به راتلل ملګرو فرمایش به کولو دې نه مخکې چې زما کومه ترانه وه د مفتي اسد محمود صاحب باره کې نو هغه تاسو ډېره دغه کړه خوښه کړه او ډېر مزه سپورټ کړم ستاسو ډېره مننه کوم الله پاک مو خوشحاله او آباد لره او انشاءالله نور به هم کوشش کوم چې تاسو ته ښکلې ښکلې ترانې او ښکلې ښکلې نعتونه وړاندې کوم زما په دې خپل افیشل یوټیوب چینل باندې حافظ حسنات افیشل باندې په دې به تاسو ته انشاءالله د ټولو نه مخکې زما چې کوم نوی کلام ریکارډ کیږي که هغه نظم وي ترانه وي د جمعیت علما اسلام په باره کې یا نوجوانان احناف باره کې یا نعتیه کلام وي حمد وي او انشاءالله ټولو نه مخکې په همدې چینل باندې اپلوډ کیږي بیا به هغې نه بعد په فیسبوک یا نورو چینل باندې که څوک اپلوډ کوي یا به اپلوډ کوي ولیکن دا زما افیشل چینل دی او په دې به ټول نه مخکې اپلوډ کیږي نو اوس زما چې کوم دی نوي کیسټ روانه ده په المومن سټوډیو کې او دا ټایم زه موجود یم په سټوډیو کې او موږ سره دی زموږ خوږ ورور چې کوم موږ ته کلامونه جوړوي ریکارډ کوي انجینیر جواد علي محمد صاحب نو انشاءالله امید لرو چې دا ښکلی کیسټ به هم ستاسو خوښیږي ځکه چې دا ټولې ملي نغمې دي نظمونه دي نو انشاءالله الله پاک نه امید دی چې ستاسو به خوښیږي جواد صاحب ښکلی غوندې کلام ورته ولګوئ ملي نغمو ته مزیدار تاسو ته انشاءالله مونږ لږ شانتې کلام وړاندې کوو اینه بعد به تاسو ته خیر چینل باندې خو راځیم چې کله زه اپلوډ کړم انشاءالله ویډیو به جوړه کړو ښه مزیداره نو بیا به تاسو ته اپلوډ کېږي امیر ته نه خوښم بیا به تیز شي ای زما جان وطنا زما جانان وطنا تان مصر قربان شاه اے پاکستان وطنا تان مصر قربان شاه اے پاکستان وطنا ای زما جان وطنا زما جانان وطنا تان مصر قربان شاه اے پاکستان وطنا تان مصر قربان شاه اے پاکستان وطنا خدای رب غواړم زه رب ته بجاړم زه ورته سوالونه کوم د فریادونه کوم خدای رب غواړم زه رب ته بجاړم زه ورته سوالونه کوم د فریادونه کوم چې خوار ذلیل شي په دنیا ستا دشمنان وطنا تان مصر قربان شاه اے پاکستان وطنا تان مصر قربان شاه اے پاکستان وطنا دا زمونږ اولنۍ ترانه وه انشاءالله او یو بله ده چې کوم مونږ دښمنانو سوځولو دپاره ریکارډ کړې ده انډیا نو هغه ورته لږه جواب سي تاسو چک کړه د کلمې پیټم بم بم جنګیږو انډیا ته به رسیږو په فضل د الله انډیا ته به رسیږو په فضل د الله وای 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 له هندوانو نه هیڅ کله نه یریږو انډیا ته به رسیږو په فضل د الله انډیا ته به رسیږو په فضل د الله د کلمې پیټم بم بم جنګیږو انډیا ته به رسیږو په فضل د الله انډیا ته به رسیږو په فضل د الله وای 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 موږ له هندوانو نه هیڅ کله نه یریږو انډیا ته به رسیږو په فضل د الله انډیا ته به رسیږو
فضل د الله. اوس یو چې کوم تقریبا درېیمه ده که نه هغه ولګوه درېیمه میلیونه ما انشاءالله. مونږ چې دا اګست کې پاکستان ګټلی دی په سن 1947 مغلم شړلی دی. مونږ چې دا اګست کې پاکستان ګټلی دی په سن 1947 مغلم شړلی دی. مونږ چې دا اګست کې پاکستان ګټلی دی په سن 1947 مغلم شړلی دی. شړلی دی شړلی دی نیولی دی نیولی دی دا ملک ملا غلیم نا په زور نیولی دی. دا ملک ملا غلیم نا په زور نیولی دی. زور دی د پښتون زور دی اور دی بل بهر لور دی اور دی حاضر 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 زور زور دی د پښتون زور دی اور دی بل بهر لور دی اور دی حاضر حاضر. پښتون خلا اولا انګریز منلی دی پښتون خلا اولا انګریز منلی دی. وی مونږ چې دا اګست کې پاکستان ګټل. ملګرو دا تاسو ته څو کلامونه وړاندې کړل کیسټ نه انشاءالله دا پوره کیسټ به چې کوم ښه ښکلې ویډیو سره انشاءالله دا کیسټ انشاءالله دا ښکلې کیسټ چې کوم ده دا به تاسو ته ښکلو ښکلو ویډیوګانو سره انشاءالله مونږ به بیلې بیلې سندرې سره بیل بیل بیکګراوند سره دا ریکارډ کوو او تاسو سره به شیر کوو انشاءالله په همدې زما خپل افیشل یوټیوب چینل چې کوم دی حافظ حسنات افیشل یوټیوب چینل په دې به دا نشر کېږي انشاءالله. نو زمونږ دا چینل ضرور سبسکرایب کړئ ځان سره چې زمونږ ورسره د بیل ایکن نشان هم پریس کړئ چې زه کله هم نوی کلام اپلوډ کوم چې تاسو ته نوټیفیکیشن ملاویږي او ټول نه مخکې ترلاسه کولی شئ. نو ویډیو لایک شیر او چینل سبسکرایب ډیره مننه یار. او ویډیو ضرور لایک کوئ کمنټ هم کوئ زموږ حوصله افزایۍ دپاره په کمنټ کې راته رایې راکوئ چې کلام در باندې څنګه ولګېدو یا چې داسې ولاګ مونږ ریکارډ کوو هم راته وایئ یا داسې نور څه وي نو راته مشوره او دغه راکوئ انشاءالله. زموږ حوصله افزایي هم کوئ او دا ویډیو ملګرو سره شیر هم کوئ. ډیره مننه. الله پاک مو خوشحاله او آباد لره.